د لیمو سره څنګه کولی شو د کوڅ څخه توبې وباسو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وګرځن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو چې خپل کوتک نه سم چوباړی یا ډام جوړ کړو؟ لکه څنګه چې تاسو به ډېرې ویډیوګانې کتلې وي او ډېرې نسخې به مو استعمال کړي وي، حتما اکثره داسې خلک شته چې د دې څخه ډېر متاثره دي او ډېر پکې خفه هم دي، ځکه چې اکثره داسې خلک غواړي چې دوی باید په هماغه نسخه چې دوی په یوه ورځ کې استعمال کړي باید تاثیر یا هم علاج هم په هماغه یو نسخه او په هماغه یو ورځ باندې وشي، خو داسې هېڅکله هم نشي کېدی. ځکه چې کله یو مریض ډاکټر ته ځي نو حتما ډاکټر ورله یو نسخه ورکوي او بیا ورته وایي چې 2 ورځې یا 10 ورځې بعد حتما راشه تر څو بیا دې ټیسټ وکړم چې ستا ټیسټ کې څه راځي. نو بیا ورته دوايي ورکوي او بیا دا انسان یا دغه سړی چې وي بیا هغه دوايي خوري او بیا ورسره لږ ښه کېږي. یعنې تاسو هم کولی شئ چې یوه نسخه حتما بار بار استعمال کړئ، ځکه په یو ځل باندې استعمال کولو سره ستاسو بدن کې جنسي اړیکه یا جنسي پاور نه زیاتېږي. نو تاسو کولی شئ د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو په دې نوې نسخه کې تاسو ځان او همغږي شئ راسره او هم تاسو ترې ګټه پورته کړئ. کولی شئ د لیمو او ادرک سره داسې خپل ذکر غټ کړئ. هغه خلک چې په ذکر کې کموالی یا اندازه یې ډېره وړه وي او یا هم زر انزال کېږي، لیمو دې واخلي، د هغه سره د تازه ادرک ګډ کړي. تازه ادرک دې لومړی داسې میده میده کړي او له هغه څخه دې اوبه وباسي. کله چې ترېنه اوبه د ادرکو څخه وایستلې نو هغه وروسته به دې لیمو یا هم هغه زیړه ماده میوه غوندې شی چې وي چې اکثره خلک ورته لیمو وایي یا هم ترشوک ورته وایي، نو تاسو به دا واخلي او په منځ به یې 2 ځایه کړئ. کله مو چې 2 ځایه کړئ نو د دې څخه به تاسو دانې لرې کړئ او اوبه به یې د ادرکو اوبو سره ګډې کړئ. دغه مو چې کله ګډ کړل نو له دې نه وروسته به تاسو دې ته لږ د غاښو کریم هم ور واچوئ او دا به مو سره ښه مکس کړئ. کله مو چې دا 3 واړه شیان سره مکس کړل نو دا به تاسو راواخلئ او د 10 منټ لپاره به یې په خپل ذکر ووهئ او مساج وکړئ. بیا چې کله تاسو 10 منټه دغه په خپل ذکر ووهه نو له هغه وروسته تاسو کولی شئ چې کوروالي ته درز ورکړئ او له کوروالي څخه خوند واخلئ. په ګرنټۍ سره وایم چې هر چا دغه کار وکړ نو کولی شي چې د یو ښه جنسي اړیکه منځته راوړي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.